أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کی بیان دو وصیت کی ببارد مال کی څومره مال په کوم اندازه رب تمدار مخه د نفس خبر ذکر شو اوس د مال وتبا الله پر کښې دی علیکم متاسو شکل نږدې شو تاسو لړ الموت اسباب د مرګ ان ترک خیرن کده پر خودلې مال خیر قران کې هم منګانو مدرسې دي مقام کې مال څومره مال بس سرشار اور برابر شیوان داس لګولې شابل او شابل چې شپر کړی شوی وصیت چاله به سړي کوي للوالدین الله دې مور او پلار لرا خپلوانه الله بالمعروف دې شرط برابر حقا للمتقین دا خبره ثابت د تقوا والا وصیت خو وارث لکېږي نه مفسرین جواب کوي چې دین مراد هغه وارثان چې هغه حقدار د میراث نه دي لکه نواب شفدا لیکلي دي یا اول وخت کې داو لیکن ورسره به شکم حدیث د نبی راغلی اسایت یو منسوخ کی لیکن ظاهر اول قول وسوي چې وصیت دی وارد په دې کې ترمیمونه کې صفا بیان کړي خلکو لا فمن بدله الله شاشدا وصیت بدل کې بعد ما سمعه ور سیدنا شاور ادلی نو فانما اسمه دغه ګناه په هغه چاره چې بدل کې انه ان الله سميع عليم الله اوري کوی دی څنګه دلته مشورې خبره وانه څنګه سمع ویلي د وصیت فمن بدله تبديل سمانا بالکل انکار وکړو ای زه چې باندې وصیت کړو د کم معرفي کې اکړه یو چاله او منسوبه کې بل چې د کله کله د امړې چې وصیت کې دا ظلم کوي یره اسمان اعمال دې په دې باندې پلانې کارو کې د ګناه یو چاله ډیر وصیت کې بل کم دي کې الله ترمیم کولې شي هغه مرشد زمان ورسو سینما جوړه کړه جوړ کپای جمعات مدرسه یو بچی د زیات شو وصیت کړو بل لکم الله دې برابر کا خیر دې فمن خاف الله څو شیریږي د وصیت کوونکې نه جنفند ميلان او اسمنه د ګنا واصلح بينهم درې ما بینګ جوړ جاړه او کنه فلا اسماعیل ګنا پینشتره ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی ما په دې کې څنګه ته اصلاح کړی دا ورسات الله اوس بل حکم ذکر کوي دروژې حاصل بدای د نفس ساتول د کنټرول اول د لپاره بل ښه طریقه روزه دغه انسان نفس کنټرول کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو پرس کړی شوی علیکم الصیام پتا سو باندې روزه دې کې معنا د امساک اصطلاح کې خوراک او ساکو جما عام گناہوں نظام بندول کما کتب لك څنګه پر کړی شو او هغه شامل قبلکم چې کوم ساسو وړاندې لري لعلکم تتقون دې لپاره چې ویریږي د الله نه دې ته ویل شي پیدا دروشي تشبیه په نفس پرزیت کې یا په عادت کې دیش پاغون به خو لیکن منزوس له ورسولي د وړي روشه به شي ملواړه ولا بدل عوض کې به شنو نور یو ځای کړي خاصین لیکلي کله به ته مخ ونی ولا کله تیرستا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې روزه ونی ولا د رمضان د قیام الليل وکي د انسان له ټول ګناهونه الله معاف کړي بدر نور سره بلا مسله د فرضیت را دویم کال د هجرت تتقون لفظ کی اشاره دی چې انسان رجوع ولا په دې کې انقلاب رانه الله اذا قبلي گمنا د دې وجنه اهلیلم فرمایي چې پیدا دروژي ا تقوا د انسان په ژوند کې انقلاب راتل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې کله بچا باندې روزه تیر شي او د بخنه ونکړ شو د اسره الله برباد کی جبريل خیره او کلمه ویلې مين دلته عبارت ده صوم ایام
ونی سي الله ورځ معدودات شمار کړی شوی ډیر شي نه هیڅ وش حکم د سفر او مرض فمن کان منکم مریضا سوشی بداس کې نه جوړا او علی سفر یې په سفر او روزه ونی ولا فعده من ايام اخر لازم ده په زمان شمیر د نور ورځو چې ارسل خوري دی او الله لور کی وعلى الذين اسبل حکم ذکر کوي یو سره ده طاقت لري دروشه الله په دې ورکی وعلى الذين وفاق انسانانو باندې چې طاقت نه لري الله په دې ته عام د مسکین دا دلته خو لیکلي چې باغ چا طاقت لري جواب دا چاول وخت کې د اختیار او روشن شو کې فدیه ورکړي ورسه ویلا منسوخ شو دوی مبارک پر الله یتقون طاقت نه لري یا حمزه لپاره د سلف شاویر دې دا معنا چې کله انسان باندې روزه توق جوړيږي شیخ الاسلام ابن تیمیہ او شاوری الله سے فرمایي اصل کې آیات تعلق لري د سرسایي سره الله چې کوم انسانان تعلق طاقت د سرسایي لري وردی کی چني لري به مور کوا فمن اغه چا الله چې کار د نه کوي کې په خوشاله په هو خیر الله د الله غره دي چې دې کارونه به په کار دروشه کې واځ روزنه تلاوت نوافل قران سره ملګرتوبه وان تصوموا الله کروشه مونږ ولا خیر لكم دا تاسو غره دي ان کنتم تعلمون کې پوهیږئ په پیدو دروشي معنا ور وخت کې د اختیار روزنه شو کومه ته الله کو دي ولا خیر ده یا په سفر کې روزه دی ونی ولا او کو خوري کو دي ولا غره ده سبب عام خلک بوزي به تعالی ګرانش یا نه جوړ لدا حکم دی ورسات الله اوس دې روشي عظمت ذکر کوي د قران د وجه شهر رمضان شهر دا معلوم میشته کنه رمضان کې معنا د سوزول ده دلتم دا ګناهونه د انسان سوزيږي ورشيږي یا خاص کر هغه باران چې وشو د زمکه نه بڑا سوچت کی روزه چې تیر شي د انسان د ګناهونه ختم کی الذي الله يا غمش انزل فيه القران شيء نازل شوی قران څنګه نازل دی قران خو درې اشکال د میشه دوی شروع کی ابتدای شوی دا یا نازل شوی په دې کې قران د په پرسیت دې کې قران نازل شوی دی د عظمت د وجنه یا لوح محفوظ پر راغی دغه ځنه اعلان راغی ورو هدن للناس الله قران هدایت در پاره د خلقو خار دلیل دی د هدایت نو الفرقان او د حق او باطل جدا کولونه مخکې تقوا ولا هدایت دلته عام انسان قران د عام لپاره دی خو پیدا غویلی ورسه من الهدى او مخکې مهدن ویلی اصول فروع یاره مخکې خلقو لپاره درسته ومن شهد منكم الشهر الله چې معلوم کړ تاسو نه داخلي دل درې میشن روزه دیونی شي شهید منا عالمه یا فمن شهد شو سره حاضر شو تاسو نه دې میش لای ته یې کې روزه نه ده بل چې الله تعالی خلک روزه دین الله روزه شه آیات دلیل په دې چې کله تعالی چې اطلاع درکړي چې میش ده بس روزه نه سات دا ضروري ده چې ارسړې به معلومه بعض جاهلان وای نه ما په خپل سترګونه دلیل مفسرین د آیات کې پیسې خرج کړي فمن شهد لا من چا چې معلومه کړه چې معلومه شوا چې روزه داخل لا کتا پستر ګوري دري یو کني لري ټیک دا حدیث کې راغلي روزه ونی شه دلیدلو دا او ماته کې دلیدلو نه هغه اغلب مراد دی د ارسل دلیدل پرې کې ضروری نه دی ومن کان مریضا الله سوچي نه جوړه والا سفر یا په سفر روزه ونی ولا فعده لازم ده په زمان شمار د نور ورځو من ايام اخر د نور ورځو شمار لست خړلې او کښل خړې وصلی الله عزه سفر کې درمانه روزانه لازم هم شکرانه نشي یرید الله الله غواړي بكم اليسر بتا سو سانتیا او نو غواړي بكم العسر بتا سو باندې تنگسیا چې سفر او مرز کې درمانه شي لازم نبی ولې موږ باندې قضا راوړي بل در پارا چې تاسو پورا کوي عیدت الله ویلوی بیان کوي د الله علامه په هغه طریقه هداکم چې تاسو الله خودل کړي
تکبرون مراد الله لوی ده څنګه دا مراد عام تکبیرات دي ولعلکم تشکرون وبل در بار شکر نه کاروبا شکر وبا صلی الله علیه ورسا کې باز خلکو نه کمې زیته شو روزه کې رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله مونږ د الله نه دعا غواړو لري دې کې نشته دی الله وی نشته سبا نشانو سوال کړو یا رسول الله مونږ د الله نه سوال غواړو لري نو چې وي او کې نشته اوري وي الله جواب دریم قول باز مفسرونو ذکر کړي و اذا سالک چکل سوال کوي ستانه عباد اسما بندگان سما مبارکه نو فإني قریب زړه نږدې زما بارک پختنه کې نږدې په اجابت کې په دعا قبولیت کې سوال دا چې الله په عرش برابر دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د مثال چې لکه سپوږمۍ مدار کې ګرځي او هر چاره نږدې ده یا انوارو یا الله په عرش برابر هم له نږدې میکنه آیات دلیل به دي چې انسان الله نږدې کېږي د لپاره اساسي سبب روزه وجيبو ز قبل او ما دعا کون کې زیاده ان شکر ما آیات کې دعا مانو غواړي ولی استجیبوا لي معنا خبر دي اسما او من اسما طاعت کیو کې او باندې ایمان راوړي لعلهم يرشدون شی مقصد نو ورسیږي سوال نو خډيره دعاګانې کو قبلي کینا جواب کې دې شله آخرت له ذخیره کی دویم کې دې شی مصیبت د دنیا کې ورن الله لري کی مونږه بل شاید دعا زمونږ نشته او داس کړي کې نسل صفا جامع مخکې منځ کول مال لګول اخلاص سره حرام او نزان ساتل د قبله په طرف باندې کې نسل ګونډه ما تول سنو چې تول خاص کړ ترغو د الله حمد په نبی باندې درود د الله نمونه زیر دعا پیژندل وخت دعا پیژندل تکرار په دعا کې زړه د تل نه رسل مؤمنان له دعا کول په خپل جرم باندې اعتراف کول الحاح کول تاکید د الله د حکمت نو مخالف نه یو امین ویل شپږ سروي کدا بوله مولي کلی دي ورسات کې الله وسسنته بیانې مخکې عادت دا و چې د ورځې خروجه وا د شپې بکله ود شپې به مروجه شوي عمر رضی الله اراده وکړه چې زړه د شپې په جماعت کوم شي بيبي سره چې ګور او دوا وبه ابن کعب د قشام الصلوات الله یتونه نازل کړ د یتونه حاصل الله چې شپې تاسو نه بستری خوراک او ساکار ته جایز دي حل حلال کړی شوی دی لکم تاسو لا پښپد روزه منار رفس او جما قران د ادبی کتاب دی جمعه ونه ویلې ځکه ادب نه کار واسو اله نسائکم سازو د بیبیانو سره دینه مراد جما یا هغه شی چې هغه اسباب د جما جوړیږي دواعي بیبي سره خبر او ناس ته ولاړه الله د تاسو له حلال دو جایز دی وسوجه بیانې ویهن را ببینش دی الله استاذ په اړه جامه را او انتم تاسو یې دوی د پاره جامه یې لکم مقدم کې وجدار خطاب دی سره دی دا خز الله استاذ په اړه جامه را ته دې خز د پاره جامه یې خز سمون د پاره جامه را لکه څنګه چې انسان جامه واچو نه د پاره زینت یې زنانم شوادو کې سړې شوادو کې نه د پاره زینت ده دویم قول علماء ذکر کړي یو بل جامه ایمانا ده جامه د بدن سره انتهایی زیات نږدېواله نو د کجو خاون مابین خصوصي تعلقي حدیث کې راځي بار بار خلکو له بیانای دی باندې انسان له اطمینان راشي نو په ځانړه باندې انسان له اطمینان سبب د گرمایش دی ځنانم سبب د گرمایش دی حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم مالوی ویلی لیدف بی معنا ما سره یو شو د ځان د گرمایش ته پاره الله وی دا تاسو لپاره جامه تاسو یې دی اوس ویل علت بیانې د شپې تخفیف مې زکه وکي چې انسان نه خامخا کمې زی تیرونی شي علم الله تعالی معلومه او الله معلومه کړي و انکم یقینا تاسو به خیانت کې واچو خپل ځانونه تختانون نفسکم چې الله مومنه کې به نه کارو شو خیانت شروع کړه فتاب علیکم الله تخفیف تاسو باندې راو سو وفعنکم اساسا معفو وکړه فالان باشرون نو الله جماع کوي
تاسو دا جایز دي وسوي چې انسان واده کوي جما کوي مقصد خو خواهش پرستی نه د نیک بچي دعا بعض انسان صرف خواهش پوره کوي واتقوا ولټوي ما شئنا كتب الله لكم چې کوم الله تاسو مقرر کړی بچي دیم دا من ټول وخت دی لور کوما الله د شپې تهجد هم لکوا درې مفسرین وایي چې کله انسان جما کوي نو په کار دا چې شریع اسکار اول کې وایي چې کوم شرط خو دي درې اهتمام وکړي وکلو خوراک کوي وشر مشکل کوي حتی تر دې تبین چې کار کړی شي تاسو سپین خد تورنا من الفجر جسار دی صحابیو بارک لانی دو تارونه چې سپینو تور خوراک کو بار چلو تنور راختلو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل دا خود شکارو نبی صلی الله علیه وسلم سره خوشتبی وکړو دومره پلم بالغ ته ټول اسمان او زمکه اعلان وکړو مشرق او مغرب دین مناسب صادق لري نیو کې د امین د پاره تبعیض او بلکې د بیان ثم اتم الصيام الله به پورا کې روزه ال الليل تر شپې ولا تباشرهن وسوي چې کله په اعتکاف کې جما بنه کوي ټیک د کزر خوان راتلې شي د نبی صلی الله علیه وسلم خوان رااله ام سلمہ عائشہ رضی الله عنها سر وغيرها دی ورته منځو ولا تباشرهن الله جما کوي د دې زنانو سره وانتم بدشال چې تاسو اعتکاف کوونکی جمعاتونو کې جمعات کې پاتې خاص کر رمضان او سنې لسږي په دې دار چې انسان دغه په الله راټول کی په دې باندې موږ تاسو پوهې نه به حدیث کې راځي چې درې جمعاتونو کې اعتکاف کې نور کې نه جواب داري آی کې اعتکاف اولاد په نسبت سره د نور لا نور ټول کې جایز دي حدیث کې راځي چې اعتکاف منزل جامع کې ویم شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن حزم دې فرمایي چې نازل کړي چې موږ اعتکاف دی کو نه به رضان رسي درې مې باندې سند علماء کلام کړي اپ دې طریقہ زبیر علی شیخ لیکلی دي چې کې او راوی سفیان هغه تدلیس کو کله د ثقاتونه او کله د غیر ثقاتونه بل هغه وخت کې بیت المقدس مسجد اقصی او بیت المقدس هغه د دشمن په لاس کې دا خو عمر رضی الله په وخت کې په لاس راغی نو حاصل لا چې ارجع می جمعه کېږي وسوي ګوردا عمل کراولای تلک حدود الله اذا الله بریدونه دي منځ دې کېږي دې لړا کذالک یبینو دقشان بیان یلا ایتنا للناس دې خلق لعلهم يتقون در پار چې داخله د الله نه ویریږي ير د الله نه الله په کار ده ورسا کې بل امر حاصل بده د خلق مالونه الله یې متلف کوي مې برباد وای پناروا طریقو رشوت غلا ډاکا وغیرہ ولا تاكل الله مخري مالون ساس بينكم ساس ما بين کې پناروا باندې غصب دې ډاکا دا رشوت ته بلبل اورل مکوې بیا په دې باندې حکام ولا پر دې مال د خپل مال د وجه د رشوت نه سارا والاندې چې دا کستا مال خپل تلف کوي د خلک او تا رشوت ورګي قرطبی کتابه جائز نو کې معنا د بوکي او معنا مال جوړندول حدیث کې راځي چې رسول الله فرمایي د باندې الله لعنت سوچ رشوت ورکي او سوچ اخلي مقصد وسه کوي دي لتاكلوا شيء اخرى شيئا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم فغنا وانتم تعلمون تاسو اهل علم او خلک الله ولدا کار کوي ورسا کې جواب د بل سوال دی خلکو نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه یا رسول الله دا هلال د درې ورځې د میش کله نری او کله ډبل دا ولی الله جواب وکړي د جواب حاصل دا چې د حکمت پوښتنه وکړي دې ویل چې جواب علی اسلوب الحکیم څه مطلب کله کله مخاطب تانه دی شي سوالو کې تر شي جواب ورکړي چې داغه ضرورت اغه لې د هر خبره جواب ما سم کو چې کوم سوال کړي دي يسالونك الله داخله تپوس کې استانان الاحل په بار د هلال کې څنګه نری شو کله ډبل قل ورتوا سوال چا کړو سوګي معاذ رضی الله یو بل صحابي او سوګي نعام خلقو هي دا ډبل والے او نریواله چې مواقیت للناس دا سبب دی لپاره د وخت د معلومولو د خلقو د حج مهم عبادت ته کنه څنګه دار راوړو
بل مسله حج کې وا چا چې دا ویل صحابه پرېږي باندې پویدل نه دا خبره غلطه صحابه په ټول انسانانو کې جوړ خلکو علمن وشو دی په بل رسم باندې الله رد کوي دوی بشکل حج دتلنو کورون نبوواته بیا باش په دیوالو راو وخت دی ګوننګار لاړ شي غندنش یا به چې سکارو پاس براو غته आवाज به کوي د اعتکاف په حال کې الله وشي درازه کورلا وليس البر الله ينذني کی بیان تطلب یوت شراش کورن لرا د شاګاون ولکن البر نیکی من اتقى غدا چې الله نو ویریږي ثاني کیدا اخو دې خوشینو کې زمان الله اوس نیکی نه ده او وقت البيوت الله وراش کورن لرا د دروازونه اطلب الارزاق باسبابها رزق سبب وګوره وقت البيوت من ابواب هذا معنا د قران تفسیر لا وخت کې راوړاندې شو علماء لیکي چې پویږي صرف نحو وغیرہ دی باندې سینه ځان ګډوډ نه کی مسله هغه وخت بیانوي چې علم دی ور باندې مسله هغه علماء نه تاسو چې قرآن او سنت فهم باندې پوي واتقوا الله ذلنا ويرګي لعلكم در پار شي کامیاب ورسات الله واسترغب ورګي قتال الله آیات کې څلور خبرې امر د قتال مقصد د قتال اهل د قتال او آداب د قتال وقاتلوا جنگيږي کله وي تاسو له اجازه را کله وي جنگيږي فی سبیل الله اذا الله په دلار کې علی کلمت الله اذا الله د رضا لپاره چا سره وجنگيږي الله وصلی اهل ذکر کوي الذين انسانون سره يقاتلونكم شيء سره جګړه کوي آیت دلیل په دې زنانا ماشوم او ګډا دوی تی مستثنا دي چې دا کچرته د کفارو سره پرای کې شریکونه بیا موجود شي لیکن کچرته تا پر کفارو باندې عملیات او تعرض کو په دې منځ کې به دالاړ کلی باندې برید دي شریعت به دا معاف کړی دي دې فدیو کفارم در باندې به نشتا وسوي تجاوز مکوي چې ابتدار قتل شروع کړي یا مسلمان کوي مړم چې وجر نور پرې دی وګونه پوزه وغیرہ د دې مکټ کوي وجدارا ان الله يقين الله تعالی لا يحب المعتدين من نکیدا شاسر تجاوز اندي وسو چې کوم ځای کې مولا اند کړوي ولې ختم کوي دلوشه تاکید درې مخ حکم او وقتلوهما لا يوجه داخل شرط مشر الله اند کړو واخرجوهم مباسد اذا غزن چې تاسو استلیه نه سو اخرجوکم کوم ځای چې تاسو استلی معنا مکه نبی صلی الله علیه وسلم بار کړو یا وباسد دیو جن تاسو استلیه کړه تاسو څوک وباسه الله نو تم هغه وباسه لري کا وس د خلکو ویل چې تاسو دلته قتل او قتال کوي داخله حرم به عزت را جواب تاسو شرک کوي دلته دام به عزت را کوي په به عزت له ګوره الله دې بل نه ګوري دې بل له ګوره دې خپل له ګوره نه والفتنه د شرک پر حرم کې اشد من القتل ډیر سخت دی د قتل نه په حرم کې تاسو شرک کوي موږ وژل کوو زموږ دا وژل به دومره وبال نه لري ګساسو څنګه ول د مؤمنانو یا اړول د مؤمنانو په پیسو باندې وصلی او ادب راکړي ولا تقاتلوا کی معنا ده دا جګړه مشروع کوي د دې سره په خوانه مسجد حرام کې حتی تر دې پورې چې تاسو سره جګړه به شروع کی فان قاتلوکم الله وکستاو سره جنگ شروع کینو فقتلهم به وجنی داخل د حرم کې الله به جنگ وکړي دفاعي جواب شته عبد الله بن زبیر به دومره سخت مقابله وکړه چې جګړه کې سبیت الله مراونړې روح ورزدو لګ سره چې پریدي دینه الله وک داخل د حرم کې ولې نه به جواب وکا دغه شان جزاء کافرانو د الله وي وس ترغیب توبه لا فإن انتهوا کدا خلق من کړو شو الله د کفر او شرک نه چې قطب لیکلي دی به دا مقصد نه شي قتل لینه کوي قتل هم نه کوي د مؤمن کفر شرک وغیرہ دا یو هم نه کوي فإن الله يقينا الله تعالی شر غفور بخون کړي رحیم مهربان ورسات کې مقصد د قتال او جواب د سوال سو اخبار به خلکو سره جنگي ګو الله او شکر د الله پس مکه باندې اسلامي حکومت راغی مفسرین د آیات په تشریح کې لګي افسوس په حال دا غچا
چې هغه د کفر د حکومت لپاره کوشش ومنډه کوي الله وي دې لپاره وکړي جګړه وکړي د دوی سره حتی تر دې چې موجود نشي فتنه تنگول د مؤمنانو شرک شي دین خاص الله لرا فإن انتهوا قد خلق من شاء الله نه به تجاوز مگر په ظالمانو تجاوز منی مگر په ظالمانو څه معنا دلته عدوان الله کینه مشاکله ترې ذکر کوي که ظالم انسان برابرېږي نه الله غل گزار پکار دی ورو ساعت بارک علماء تری قول ذکر کړي یو دا شکل صحابه صلح د حدیبیه کې منا شو الله تسلی ورکړه ټیک د تیر کال منا شو ویرا روان کال چراغ لې د اجر بدر کم لګره تیر کال خپکیږي ولې دویم صحابه سره یې پیدا شو کومنګ روان کاجو اصله دشمن باندې بریدونه کې دي او مېش کو الله منا کړیو الله او چاغي ادب نه سره واستاو نه اجازه نه جنگ کوي دریم اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم باز ملګری په سفر باندې روانو دي کې دا مېش د عزت نه دا ګمانو کو چې مېش پر شي وي یو سړی په کې اوجنو دوی قیدین کړي و تختیدو اې د خپل قیدی لپاره فدیه راولېګلو نبی صلی الله علیه وسلم له خطر راولېګل ته خو خلک منه کوي چې مېش احترام ساده خپل څنګه جګړه کوي دی آیتونه کې الله جواب وکي تاسو لحاظ نه ساده مجاهدین سره لحاظ وساتئ سوال پیدا راشي د مېشو عزت وسم باقی او کنه یو قول لا چې لا راځي قول لا چې دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم شکل حجۃ الوداع کې تقریر کوو بس دې مېش حرمت ثابت دي بڑے لحاظ ساتي الشهر الحرام الله مېش د عزت په مقابل د مېش د عزت کړه او نور عزتونه برابر دي سمانا کوي لحاظ ساتي تاسو هم ساتي غني ساتي الله غم مکوا جمع راوړه معنا د کعبه عزت د مسجد حرام د دې میشتو او فمن اعتدى الله چا چې تجاوز وکړي په تاسو نو وکړي تاسو برید علی پاغه باندې ورسره قرآن کې راشه الله صبر ډېر بهتر دی بمی سماعت دا په شان دا چې تجاوز کړي په تاسو باندې زیاتهونه کوي معنا خپل انتقام الله یو په پورا معنا والا او اتقوا الله ويرګ الله نو په شي یقینا الله تعالی چې مال متقین تقوا والا سره دی خاص معیت د الله تقوا ځان کرا ولا بس اسباب برابر دي ورسره کې ترغیب د انفاق په سبیل الله له حاصل ده jihad وکړه کیږي چې مجاهدین باندې خرچه وشي کنه الله خرچه وکړي وانفقوا خرچه کوي د الله په لار کې او مغرزوي د خپل ځانونه به ايديکم په خپل لاسونو باندې هلاکت لرا دې څه مطلب به ترک الجهاد جهاد چې پر ځای نه هونه کې الله ځان نه برباد کی دویم به ترک الهجره چې هجرت فرض هونه کې الله ځان نه برباد کی دریم به ترک الانفاق مجاهدونو باندې خرچه نه کې الله ځان نه برباد کی څلورم حجول ځان مغرزوا د به انصاری او ملګریو هغه دشمنانو منځ له ورو د انګل ځان ټوټه کې نو خلکو په اعتراض وکړي چې خو ځان مړ کې ځان هلاکي هغه وی اسه کې تاسو د آیت مقصد باندې پوه نه یې دې آیت مقصد داري صحابه ویل یا رسول الله مجاهدین کامیاب شنو بکرا خپل د دنیا کاروبار کول کړه اوس داخله کاروبار کوي الله یې تونه نازل کړو چې jihad پر ځای او ځان د حاضر نه کې الله ځان دې برباد کړي هر چې دشمن منځ کې ځان ټوټه کول دا خو به جدا خبره ده د اوچت ایمانو واحسن احسان کوي عمل د الله لپاره یقینا الله مینه کوي د نیکانو سلام دي جنو سوز د حج مسله بیانې حاصل داري الته ویل jihad وکي اوس وی jihad مقصد سره لپاره مقصد پرې کې دار چې د حج مرکز آزاد شي واتم الحج الله پرګه د حج عمره لله خاص الله لا سمانه شکل دي شروع کی یا چې در باندې الله رحمان راضي الله یې پوره عمره حج کې معنا د قص عمره کې زیارت په ټیک د رمضان کې چې کله انسان عمره لاله شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره اجر لري لکه حج دې جداواله به امتیاز تا اوس وایي چې کله بند کړی شي سبب کې فاین احشرتم الله کما نکړی شوی احصار به عام دی بعض خلکو یې صرف جګړه مانه شي حدیبیه والا خلک په جنگ منو ظاهر دامن عام نو هغه چې آسان یا الله ابن الحديد سروي نه غراولېږي مخرج د خپل سرونه حتا يبلغ تر دې چې ورسیږي سروي محل زیاده حلال اله
دغه به دوه قول دی یو قول لري چې کله ته پایځه کی وی حرم کې داخل کېدنه نه سر به ورسره خړای او کته منه کړې شنو په هغه وخت کې چې دار زبا کړه یې صرف هغه وخت معلوم دی چې روز ودا شهر رسیدلې فمن کان منکم مریضا سوک شي بداس کې نه جوړو به اذن پاغه ضررې د خپل سرنا کعب بن عجره او صحابي دې سر کې حشرات شي وو نبی صلی الله علیه وسلم ته تار تکلیف نه درکې ویواله نه ویل کړه وېڅو کوم به فدیه ورکا لازم ده فرمانه الله فدیه من سامن درو ورځ روزه او صدقه نه درې سوا صدقه او نسک قرباني او ګډ کډالار کا بس خبره جوړه کله چې امن کې شوي فمن تمتع الله چا چې پیدا واسه په عمره ال الحج دي حج درا قران دیو تمتع دیو افراد درې قسم حج دي قران دا معنی چې عمره او د حج دواړه پایو احرام تمتع دا معنی چې عمره انسانو کې مینا وغیرہ دي زلال شي غي نور څه به د حج مسله برابرې افراد واځي د حج مسله نو هغه چې آسان یا الله من الحج الى سروي نه غزان سره بوزي وشه سره هغه سره سروي نشته کوي بس فمن لم يجد الله چا چې مونږ نه کړو دا سروي نو فصيام ثلاث ايام روزه دیونه سیدا درې ورځې په حج کې وسبعه نو روزي اذا رجعتم شکل را علي تلك 10 كامله علس 10 كامله تند ولي ویلي چې څوک داونه وشي دا درې په دیو کې داخل دي وذلك لمن دا حکم دا چاره پاره د لم يكن اهله جنوي خاندان دا حاضر د مسجد حرام کې بار نه کله چې آلته ای باندې دا حکم به نشته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم